په مرکز ګردیز کې د سویل ختیځ زون په کچه د مقاوم نري رنځ یا تبرکلوز ناروغۍ د درملنې لپاره شل بستریزه جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین وایي چې په دغه ودانۍ د عامې روغتیا وزارت له بودیجې ورباندې 300,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی او پکې به د سویل ختیځو ولایتونو د ناروغانو په وړیا او ښه ډول درملنه کیږي. په یو ناروغ باندې که په نورو شفخانو کې یا خارج ته ځي، خارج ته خو لا ډېر په شفخانو کې هم شخصي لګه کېږي، تر 2 لک افغانیو مصرف راځي، خو هغه به دلته په مفت وړیا شکل باندې د دوی تداوي کېږي. تر 3 لکو ډالرو پورې په شفخانې تعمیر او په تجهیزاتو باندې مصرف راغلی ده او په راتلونکي هفته کې عملاً کار پیلوي. په ورته وخت کې د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د دغې ودانۍ په جوړېدو خلکو ته د خپلو چارو د لار چټکتیا ډاډ ورکوي او وایي پخوا یې د مناسب ځای د نشتوالي له امله نشوی کولی چې په خپل وخت یې ناروغان تداوي کړي وای. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې باندې به ډېر تغییر ذکر راشي چې په دې ژوند کې هغه ناروغان چې هغه د توبرکلوز دواګانې غیر منظمې وخوري، کله یې خوري کله یې پرېږدي، هغه د توبرکلوز د دواګانو په مقابل کې مقاوم شي، بیا همغه دوایي په ده باندې تاثیر نه کوي او دا بیا ډېر ساري وي ځکه چې همغه میکروب نورو ته انتقالوي او هغه بیا په مقاوم توبرکلوز باندې اخته کېږي. نو دا به په دې ژوند کې چې کوم ناروغان موږ لرو به ټول دلته بستریږي او هغه به تقریبا دلته تداوي کېږي تر څو پورې چې د دوی توبرکلوز منفي شي، یعنې بلغم منفي شي او دا جوړ شو، بیا به له دې نه رخصت کېږي. لا هم په دې ولایت کې خلک د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کمو امکاناتو له امله د ډېری ناروغیو درملنه نه کیږي. ناروغ لرونکي مجبور دي چې خپل ناروغان مرکز کابل او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته ولېږي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.